د سوات جلسه پر پاکستانی ریاست د منظور پښتین او امال ولی خان سخت ګزارونه. پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په سوات کې په یوې لویې غونډې کې د پاکستان حکومت تورن کړ چې د ډالرو لپاره د پښتنو سیمو ته جنګونه راوړي. دا غونډه چې په سیمه کې د وسلوالو پاکستانیو طالبانو د تازه پیل شویو فعالیتونو پر ضد بلل شوې وه، پکې لسګونه زره کسان ګډون کړی و. د غونډې ګډونوالو دا شعارونه هم ورکول چې موږ په خپله خاوره کې امن غواړو او د ترهګرۍ تر شا د پوځ لاس دی. په دې غونډه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، د عوامي نېشنل ګوند مشر امال ولی خان، محسن داوړ، افراسیاب قاچاق او نورو پښتنو مشرانو ګډون کړی و. په سوات کې د لسګونه زره خلکو وروسته له هغه پر اعتراض او لاریون لاس پورې کړ چې په دې وروستیو کې هلته یو ځل بیا وسلوالو د ښوونځي پر یو موټر برید وکړ، ډریور یې وواژه او دوه زده کوونکي یې ټپیان کړل. مظاهرې ته خپله وینا کې د عوامي نېشنل ګوند مشر امال ولی خان وویل نننۍ بېسارې مظاهرې وښودله چې پښتانه نور خپله خاوره ترهګرۍ منلو ته تیار نه دي. هغه وویل کوم قدرتونه یا خلک چې په دې خاوره د امنیت ګډوډول غواړي هغوی باید خبر وي چې نور موږ غلي نه پاتې کیږو. په پارلمان کې د عوامي نېشنل ګوند مشر سردار حسین بابک په خپله وینا کې تور ولګاوه چې د پښتنو پر خاوره د امنیت په ګډوډولو کې د پوځ او استخباراتي ادارو هغه ویل موږ نه ویریږو او په ډاګه وایو چې هیڅوک رانه نور د پښتنو په خاوره د ترهګرۍ کاروبار نشي کولی.